अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ته راغلاس دوستانو الله تعالی دی وکي چې د صحت او عافیت جامو پتن ولري دوستانو که غواړئ د برد تخنیک څخه خبر شئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې جوړ کړئ نو تاسو څخه مې غوښتنه دا چې زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ دوستانو راځو د نن ورځې ټاپک او موضوع ته what is electricity کله چې تاسو نه دوستانو تپوس څوک کې چې برېښنا څه ته وایي نو تاسو د ډیفینیشن اف الیکټریسيټي د تعریفونه د برېښنا دوستانو ما یو څلور مختصر تعریفونه راغونډ کړي دي غواړم د هغې څخه پیدا والی او تاسو ته ګټه والی او د برېښنا په تعریف باندې ځانونه پوه کړئ دوستانو اول تعریف د برېښنا دا دی چې الیکټریسيټي از فورم اف انرژي برېښنا د انرژي بڼه ده یعنی برېښنا د انرژي یوه بڼه ده دوستانو دویم تعریف الیکټریسيټي از د فلو اف الکترونز دوستانو د دې دا معنا ده چې برېښنا د الکترونونو جریان دی او دریم تعریف دوستانو الیکټریسيټي از د فلو اف الکتریکلی چارج ان پیشنلیس دوستانو برېښنا د برېښنایي چارج جریان دی د دې معنا هم دغه څه ده چې برېښنا د برېښنایي چارج جریان دی او څلورم تعریف دوستانو آغا electricity is flow of electrical power or charge یعنی دوستانو برېښنا د برېښنا جریان یا چارج دی نو څلور واړه تعریفونه یو بل سره مرتبط دي که تاسو هر یو تعریف د دینه آغا یاد کوي او تاسو نه څوک پوښتنه وکړي او تاسو دغه جواب ورکړئ نو تاسو جواب په دې څلورو کې چې تاسو هر یو هغې ته ووایئ نو تاسو تعریف بالکل صحیح راځي بالکل کریکټ راځي تاسو کولی شئ د دغه نه استفاده وکړئ او دغه تعریفونه یاد کړئ هغه مینوال چې غواړي بر تخنیک زده کړي او په برق باندې ځان نه پوهېږي نو باید د برق د تعریف نه هم خبر وي دوستانو زمونږه موضوع او ټاپک هم دومره وو د توجه نه مو یو جهان مننه الله تعالی مو خوشحاله او کامیاب او سرلوړي لره توجه نه مو یو جهان مننه السلام علیکم